هدف مو د دې ځای راټولېدو دا دی چې پرون موږ واورېدله چې منظور پښتون د پنجاب دولت نیولی دی او منظور پښتون هغسې یو کس دی چې د اسلامیت انسانیت لپاره غږ اوچتوي. هېڅ موږ داسې جرم په هغه کې نه وینو چې هغه یو جرم کړی یا دولت نیولی. زموږ ټولو ارزو او هیله دا ده د ټولو په ټول افغانستان کې داسې حرکت شوی دی نو موږ غوښتونکي د دې یو چې منظور پښتین دی ژر ایله سي او ژر تر ژره دی خپل هغه د حق وینا چې کول بیرته ازادي ورکړل سي. خاک افغانستان منظور پشتین هم از خود مانه و خط نمیتونه بین ما و حزبا فاصله ایجاد کنه. تا جایی که به وس ما باشه با سر و مال از منظور پشتین دفاع میکنیم و حق فعالیت به کونسلګري پاکستان نمیدیم.